پاکستان وايي طالبان باید د ډیره اسماعیل خان د برید عاملان اسلام آباد ته وسپاري. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه پام وکړئ، تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. پاکستاني وربیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د انتحاري حمله د عاملانو پر ضد د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وايي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په رئیس اسماعیل خان کې به د شویو پیښې په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت بیان د ممتاز زهرا بلوچ تېره ورځ په خپل ونیز خبري کنفرانس کې ویل چې طالبان د دې برید د عاملانو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نوموړي ویل چې طالبان باید د برید عاملان او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. د روانې ډسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان دربند سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په پوځي مرکز برید کې د رسمي شمیرو له مخې 23 پاکستاني سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تحریک جهاد اسلامي ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شرزده پیر بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد کڅوم د اسلام آباد د تازه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په ډیره اسماعیل خان کې له انتحاري حملې وروسته رسنیو ته ویلي وو چې دوی به په هغو موضوعاتو امر وکړي چې شرزده پیر ته یې ورسپارلي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو بریدونه زیات شوي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي.